د ننګرهار چپرهار ولسوالي چې مرکز جلالاباد ښار ته نږدې پرته ولسوالي ده، ولسونه یې د مخابراتي شبکو له کمزوري انټرنیټي خدماتو څخه شکایت کوي. د چپرهار ولسوالي اوسیدونکی عطا محمد احمدزی وایي دلته د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري او په نشت حساب دي چې ولسونه په دغه برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. نو دلته چې د مخابراتي شبکې ټولې صحیح دي، انترې صحیح دي، خو دغه انټرنیټ ضعیفوالی ډېر د هیله دا ده چې 4G شي، او بله دغه ده چې مربوطه څانګونه غوښتنه دغه ده چې دغه د انټرنیټ بیې لږې راټیټې کړي. عبدالرازق چې د چپرهار ولسوالي اوسیدونکی دی له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات کوي او د انټرنیټي کڅوړو بیې کمې کړي. چپرهار ولسوالۍ کې اوس فلحال چې دی موبایل د صرف د زنګ دپاره یو کار کوي، خو د انټرنیټ دپاره فلحال کار نه کوي. کم کار کوي خو خاص کار نه کوي د انټرنیټ دپاره. په ورته وخت کې د چپرهار ولسوالۍ مرستیال ولسوال مولوي عبدالقیوم ثاقب د کمزوري انټرنیټي خدماتو برخه کې د ولسونو ستونزې تاییدوي او ډاډ ورکوي چې اړوند مسؤلینو سره یې ستونزه شریکه کړې او د حل ډاډ یې ورکړی. نیټ تقریبا د 0 سره ضرب دی، خو تېره ورځ موږ دلته یو مجلس لرو د په ولسوالۍ کې د مسؤلینو سره چې په هغې کې د مخابراتو مسؤل موږ سره شتون لرو. دغه ستونزه به انشاءالله اساسي حل کوو په څو ورځو کې. موږ سره دغه د پیاګانو چې کوم ټیمونه دي، تخنیکي ټیمونه، دوی واده کړې ده په نږدې راتلونکي به چپرهار ته سفر کوي او دا موضوع به انشاءالله اساسي حل کوو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د یو شمېر ولسوالي اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت څخه شکایت درلود، خو د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین بیا وایي هڅه کوي د ولایت کې د نوو سایټونو په فعالولو سره د لرو پرتو ولسوالۍ ولسونو ته با کیفیته مخابراتي چوپړتیاوې وړاندې کړي.